अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. تازه خبر مخې ته راغلی دی د مردان سره تعلق لرونکي مشهوره ټیک ټاکره دوستانو پری خان ولې گرفتار شوله؟ آیا د شیخ ملتون پولیس پری خان ولې گرفتار کړله او د دې په حق باندې پری خان مکمل حقیقت راښکارا کو؟ پولیس والا مانا څه ډیمانډ کو او زمانه څه حکم کا زمانه ډیمانډ کو چې ته زمونږ سره سو کا د اغه نه بعد به مونږ ته بیا سنوي او ته به مونږ پیسې هم درکو. دوستانو د دې په حق باندې مکمل معلومات او مکمل حقیقت پری خان راښکارا کړو او دوستانو ډي اس پی علي ته دا ټول حقیقت ویلو. پدی په حق لبارنا د هیومن رائټس والا چې کوم مشر د سانام خان دا هم التکی موجود. دوستانو د دې په حق لتا سره چې آیا پری خان کومه خبرو کې دا ټول حقیقت ترته پدی ویډیو کې خيو. خو د ویډیو کتون مخ کې کتاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې رځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو مشهوره ټیک ټاکر چې د مردان سره تعلق لري، دوستانو 2 ورځې مخکې هغه د شیخ ملتون پولیس گرفتار کا او چې ته د نازیبه ویډیوګانې کوي او په ټیک ټاک باندې پولیس ته دمکیانې ورکړي. نو دوستانو د اغې نه بعد هغه 2 ورځې په جیل کې و او د اغې نه بعد بیا رها کا. دوستانو پری خان دا خبره کوي چې زما سره ساجد علي چې کوم حوالدار دی او د شیخ ملتون په تاڼه کې هغه د شپږو میاشتو نه ماته دا خبره کوي چې ما سره به ته غلط کار کوي، د هغې نه بعد به زه تا ته نه ویم. دوستانو پری خان وایي چې زه ډېره زیاته تنګه کړې یم او ما پسې به بار بار کور ته راتلو او ما ته به یې وی چې زه تا گرفتار کوم او تا زولم. او دوستانو پری خان دا خبره کوله چې زه ډېره زیاته تنګه شوی یم او که ما خودکشي وکړه نو زما د خودکشي وجه به پری دا ساجد علي خان وي، ځکه چې دا ما ډېره زیاته تنګي او زه یې ډېره زیاته تنګه کړې یم. دوستانو د دې په وجه باندې ډي اس پی علي چې کوم دی دا ریوانډ واغستو او چې کوم ساجد علي دی هغه یې گرفتار کړو او هغه ته به سزا ورکړي او هغه یې معطل کړی دی. دوستانو دا د پری خان والا واقعیا وا چې کوم پری خان مشهور ټیک ټاکر دی هغه گرفتار شوی ده. دوستانو دا د هغې د خولې خبرې وي.